دوستانو سلامونه. نن درته په میسنجر کې د ډارک موډ او یا هم د تورې صفحې کولو طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل د میسنجر هغه موډ چې دی د سکرین د صفحې هغې څنګه تورولی شئ. نو هغه لپاره تاسې لومړی میسنجر ته لاړ شئ. میسنجر ته چې لاړئ دې درې خانو باندې به کلیک وکړئ او بیا به دې ځای نه سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ دغه اپشن سویچ اکاونټ نه لاندې ډارک موډ ګوري، تاسې په دې باندې به کلیک وکړئ. ډارک موډ باندې چې مو کلیک نو دلته تاسې وینئ چې فعلا سیسټم کې دی یا سیسټم او یا هم آف چې یو نو دې سره به د موبایل سکرین چې وي خصوصا د په ځانګړي ډول د میسنجر نو دا به صفحه بیا سپینه وي او یا هم رڼا به وي. نو که تاسې غواړئ چې ډارک موډ یې ورته آن کړئ یا صفحه د میسنجر مو رنګ مو تور کړئ نو هغه لپاره به تاسې په آن باندې کلیک ګورئ. کله مو چې موږ په آن باندې کلیک وکړو د میسنجر یوازې د میسنجر صفحه چې ده هغه به توره وړي. زه به بیک لاړ شم. ګورئ تاسې لیدلی شئ دلته د میسنجر د صفحې رنګ تور شوی دی. نو په دې توګه تاسو کولی شئ خپل د میسنجر صفحه چې ده هغه ډارک موډ ته واړئ او یا هم توره کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ.